سلامونه او نیکې هیلې بیا هم استاد حکمت الله پوپل ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر شوی یم. نن غواړم په اتم ټولګي کې یو داسې موضوع تشریح کړم که څه هم په کتاب کې عنوان کړی نه ده، خو بیا په تمرین کې ځینې سوالونه راغلي یا کله کله تاسو په یو ځای کې امتحان ورکوئ، تاسو به له هغه سره مخامخ کیږئ، یا تاسو کولی شئ ماسټر کانکور کتاب وګورئ، په هغې په عمومي ریاضي برخه کې هم د دې عنوان ورکړی دی. د شپږم صنف په کتاب کې هم په تمرین کې ځینې مثالونه یې شته، هغه ته وایي کاري مسایل. دا یو ډېره مهمه موضوع ده، غواړو تاسو ته کاري مسایل تشریح کو، ځکه مې اتم صنف یاد کړئ چې په اتم صنف کې تناسب دی او په تناسب سره هغه موږ کولی شو حل یې کړو، خو تناسب طریقه یې یو څه مغلقه کیږي، اوږدیږي، نو موږ غواړو په یو ډېره ساده او اسانه طریقه تاسو ته هغه تشریح کړو. یعنې زموږ د نن ورځې عنوان به ورکړو دې موضوع ته کاري مسایل، ځکه چې دا اگر کاروبار کار اجرا کیږي په دې کې ځکه کاري مسایلو په نامه سره یې بولو. او په ماسټر کانکور کتاب کې تاسو د کانکور د آمادګۍ دپاره په ریاضي برخه کې وایاست هم عنوان لري کاري مسایل، ځکه چې هغه عموما د کارونو مجموعه موږ ته راښیي، کار اجرا کیږي ځکه یې کاري مسایل بللي دي. نو راځو کاري مسایل عنوان چې دی زموږ کاري مسایل عنوان دی کاري مسایل. کاري مسایل موږ ته د کارونو مجموعه راښیي کوم چې یو ځای اجرا کیږي. کاري مسایل د کارونو مجموعه راښیي کوم چې یو ځای اجرا کیږي. ګورئ د مثال په ډول سره وایي احمد یو کار په 2 ساعته خلاصي او محمود هغه کار په 3 ساعته خلاصي. نو که چیرې په ګډه دا کار وکړي په څومره وخت کې به خلاص کړي؟ په ګډه باندې کار اجرا کول عبارت له کاري مسایلو څخه دی. دا یو مثال ما تاسو ته یاد کړي. یا مثلا یو نل یو حوض په 15 ساعته ډکوي، بل نل هغه حوض په 4 ساعته ډکوي. که دواړه نلونه په عین وخت کې د حوض ته ایله کړو نو دواړه به په څومره وخت کې ډک کړي؟ محمود یو کار په 15 دقیقې خلاصي، احمد هغه کار په 15 دقیقې خلاصي. که دواړه دا کار په ګډه په شریکه اجرا کړي نو دوی به دواړه دا کار په څومره وخت کې سرته ورسوي. دا ټول هغه څه دي کوم چې موږ نن په کاري مسایلو کې تاسو ته واضح کوو. ګورئ دوی چې کومه طریقه ښودې ده، یو فورمول یې تشریح کړی دی، په فورمول سره دوی دا مثالونه حلوي. خو بیا شاګرد نشي کولی د فورموله کار واخلي، د شپږم صنف شاګرد نو په فورمول څه پوهېږي. نو زه یو داسې طریقه تاسو ته ښیم، تاسو کولی شئ د هغې طریقې په مرسته دا مثالونه یې ډېر اسانه او ساده حل کړي، تر څو چې هر څوک په دې سوال په حل په طریقه باندې پوه شي. مثلا زه یو مثال وایم، وم احمد یو کار په 3 ساعته خلاصي. احمد یو کار په 3 ساعته خلاصي او بیا محمود دغه کار په 2 ساعته خلاصي. نو که چیرې دواړه سره په ګډه دا کار اجرا کړي په څومره وخت کې به خلاص کړي؟ که غواړي نن دا کار ژر خلاص کړي، دواړه سره یو ځای سي او وغواړي دا کار په ګډه اجرا کړي، نو دواړه به دا کار په څومره وخت کې سرته ورسوي. د دغه سوالونو د حل لپاره چې کله تاسو حلوي یو ډېره ساده طریقه، ګوریا دواړه دغه کار په څومره وخت کې سرته رسوي، دا به تاسو ته در وښیم. ډېر ساده په دغه طریقه یې حلوي. د دغو عددونو د ضرب حاصل د دغو عددونو پر مجموعه باندې وویشي. د عددونو ضرب د عددونو پر مجموعه باندې وویشي. د عددونو ضرب چې دی کوم عددونه یې راکړي 3 و 2، نو تاسو کولی شئ 3 و 2 سره ضرب کړئ. د عددونو پر مجموعه یې وویشي. عددونه چې دي 3 و 2 دي، د دې پر مجموعه باندې وویشي. 3 و 2 چې ضرب کړو 3 2 6، 2 او 3 چې ضرب کړو 2 او 3 چې بیا سره جمع کړو بیا کېږي 15. اوس د دغو عددونو ضرب حاصل د دغو عددونو پر مجموعه یعنې 15 باندې ویشو. یعنې داسې کوو 6 اخلو
پر 5 باندې یې ویشو. که چیرې 6 راواخلو پر 5 یې وویشو. 1 5 5 یو باقي ورکوي. باقي ویشلو لپاره باید خارج قسمت اشاریه پورته کړو. په عوض کې باقي ته 0 ورکړو. دا به سي 10 چې تاسو پر 5 ویشي 1 5 5 2 5 10 کوم څه نه پاته کیږي. نو وایم که چیرې احمد او محمود دواړه په ګډه دا کار کوي په 1.2 ساعته به دا کار څه شي کې خلاص کی. انشاءالله ساده سو. یو بل مثال وای مثلا یو نل یو حوض په 15 دقیقې خلاصوي ډکوي. په 15 دقیقې کې دا حوض څه شي ډکوي. بل نل بیا دغه حوض په 10 دقیقې کې ډکوي. په 10 دقیقې وخت کې چې شي ډکوي لږ څه چیز وبتوي. د بیا په 10 دقیقې کې ډکوي. نو که چیرې دواړه نلونه په عین وخت کې حوض ته ورلاکو دواړه نلونه یو ځای حوض ته ورلاکو دواړه نلونه به دغه حوض په څومره دقیقو کې ډک کړي. تاسو به څنګه کوئ؟ ما تاسو طریقه در وښول. د حل دپاره داسې کوو دغه دواړه عددونه سره ضربو یعنی 15 ضرب 10 او د دوی پر مجموعه باندې ویشو یعنی 15 جمع 10. ښه نو که چیرې موږ راسو دا 15 په 10 کې ضرب کو 15 په 10 کې 150 او د دوی پر مجموعه دا 15 او 10 سره جمع کو دا کیږي 25. اوس تاسو کولی شئ دا 150 راواخلئ پر دا 25 باندې تقسیم کړئ یعنی دواړه نلونه دا حوض په څومره وخت کې ډکوي. د دغو عددونو ضرب د دغو عددونو پر مجموعه باندې ویشو. ضرب یې 150 دی او مجموعه یې 25. کله چې 150 پر 25 باندې تقسیم کړئ دا رسیږي 6 دقیقې. نو وایم که چیرې یو نل یو حوض په 15 دقیقې ډکوي بل نل یې په 10 دقیقو کې ډکوي. که دواړه نلونه په عین وخت کې د حوض ته ورلاکو نو دواړه نلونه به په 6 دقیقو کې ډک کړي. نو دا یو ډیره ساده طریقه د دغه کاري مسایلو د حل لپاره. هر کله چې تاسو دغه سوالونه حلوئ د عددونو د ضرب حاصل یې د عددونو پر مجموعه باندې تقسیم کړئ. هغه جواب چې لاسته راځي هغه څه درښیي کوم چې دوی دواړه په ګډه دا کار چې اجرا کوي په دومره وخت کې به اجرا کوي. نو دغه د کاري مسایلو د حل لپاره طریقه وه. نو خدای دې وکړي چې پوه سوي یاست. تر بیا پورې ښې چارې. مننه.